السلام علیکم دوستانو د انسانانو په باره کې دارنګ معلومات چې د ډیرو خلکو ورته پام نیوي د دې نمک دوستانو چې تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلې نشان هم وښیي چې زموږ همدغه رنګ معلومات د ټول ناول تاسو ته ضرور شي ډومبه دا دوستانو چې ښځه هغه نارینه خوښوي چې کم درون اواز او خوږ اواز ولري ځکه چې دوی دا ګڼي چې دا قسم نارینه په خپل نفس باندې ډیر باور لري او تکړه خلک وي دویم ښځې د نارینه‌و په نسبت په زړه کې دوه چنده زیات درد لري خدا هم دا چې د درد په وخت کې ښځې د نارینه‌و په نسبت دوه چنده زیات مضبوطي وي دریم که ښځې یو راز 40 غنټې په خپل زړه کې پټ وساتلو نو ټول عمر یې بیا چاته نه وایي څلورم کم انسان چې ډیر زیات خوشاله وي نو د خوب ته ضرورت نه لري یعنی دلا خوب نه ورځي پینځم ډیر خلک سفر کوي خو د دې د ګټو نه خبر نه وي ځکه چې کم کسان سفر کوي نو که په د باندې غم وي نو دا غم سفر کموي شپږم که هر څومره هوښیارئ خو فکري کارونو ته پام کوئ ځکه چې د فکر غلطي د فزیکي یا جسمي په نسبت ډیر زیات تاوانونه لري اوم چې د کمو کارونو ډیر یریږئ چې هغه کارونه وکئ نو ډیره خوشحالي به محسوسوئ اتم هغه کسان چې کم د ګناه ډیر زر احساس کوي نو دوی د درس غملو هم ډیر زر او ډیر چټک وي نهم که د شپې دله خوب نه درځي او ډیر زیات فکر کوئ ډیر زیات سوچونه کوئ نو د کټ نه راپاسئ او د خپل فکرونه په یو کاغذ باندې ولیکئ چې ذهن تم آرام ملو شي نو د هغې نه پس ویده شئ لسم هغه خلک چې ډیر شرمیږي او لږې خبرې کوي خو دارنګې خبرې کوي چې ټول خلک د ده خبرو ته متوجه وي یولسم د کور خلکو ته په خیر راغلی او د الله په امان ویل ستاسو مینا نور هم زیاتوي دولسم هغه کسان چې کم نور خلکو ته سمې لارې ښیي دوی په خپل ژوند کې هم دارنګې مشکلات او دارنګې دردونه زغملي وي نو ځکه دوی نورو خلکو ته سمې لارې ښیي دیارلسم که د درد او د مشکلاتو په وخت کې د ملګري لاس کلک ونیسئ نو دې سره ستاسو غم کمیږي څوارلسم هوښیار خلک د کمعقل خلکو په نسبت کم ملګري لري ځکه دوی په هر کار کې ډیر پام کوي پنځلسم د ملګري یا د مخکې نه تعلق لرونکي ښځې سره چې واده وکړي نو دا 80% د طلاق سبب ګرځي شپاړسم کم انسان چې د 18 کالو نه والا 28 کالو پورې کم ملګرتیا وکړي دا ملګرتیا په ټول عمر کې هم نه هېروي نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه امید لرم چې تاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دارنګې معلوماتو نه خبر شي چې هغوی ته نه ناخبره وي راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان